خوشحال بابا په موږ دا ویلي دي چې همګیر شخص و لکه آل راونډر ملټي ډایمنشنل پرسنالټي لرله د توري او قلم چلونکی و نو د 14 کال عمر کې رومبي جنګ ته تللی و په 20 کال عمر کې شعرونه لیکل شروع کړل خوشحال بابا پښتو کې شاعري کړې ده موږ ته پته ده اوس لږه شاعري فارسي کې هم کړې ده او دا شان د عربی یو ډېر مشهور کتاب و هدایات د مدرسو کې پڑھاویږي نو هغه کتاب خوشحال بابا په لومړي ځل باندې پښتو ته ترانسلیټ کړی او ژباړلی چې لکه د دې مطلب دا دی چې خوشحال بابا د فارسي او د عربی عالم و چې کله ورته وخت میلاو شو د اولیاء الله سره یې ناستې کړې وې نو د عقیدې لحاظ سره حنفي مسلک والا د امام ابو حنیفه مسلک باندې او سني مسلمان اهل بیت سره یې ډېره مینه وه مونږ پیژنو چې یو ضرور سړی و نو په عشق کې هماغه اړه کوزه او بوړی یا وړی ده خو ډېرو ځایونو کې دننه کې پکې کوم پښتون نو هغې ولې دا اجازت نه دی ورکړی چې غاړه کوزه وڅي ځکه د خوشحال بابا د عشقي شاعرۍ یو څو شعرونه واورو چې هغې کې یو دا دی چې زه خو خوشحال کمزوری نه یم چې به ډار کړم ډار یارې ته وایي که زه خوشحال کمزوری نه یم چې به ډار کړم په ښکاره نارې وهم چې خوله یې راکړه او بل ځای کې وایي خلک راته وایي رنګ د بیا زیړ شو عاشق شوې خلک راته وایي رنګ د بیا زیړ شو عاشق شوې هېڅ منکري نه کړم خلکه شومه یو ځای کې وایي چې په درست جهان به نه وي یو زما غوندې رسوا بل په درست جهان به نه وي یو زما غوندې رسوا بل ورځم ټولو ښکلې چې مین غورم په تا بل او یا به سر د خپل اورمې په وینو سور کړم یا به سر د خپل اورمې په وینو سور کړم یا به خپل کړم دغه ستا شونډې ملوي شاعران دي حسن پرست که نه نو هغې باره کې هم دا وایي چې د خوشحال خټک خو ښکلی مخ په کار دی د خوشحال خټک خو ښکلی مخ په کار دی که د سواد که د پلی که د بوډیر وي دغسې د خوشحال بابا چې نثر یې هم لیکلی دی نظم یې هم لیکلی دی نثر کتابونه چې کوم دي هغه دي بازنامه چې بعض خصوصیات یې پکې لیکلي وو دستارنامه خوشحال بابا هغه وخت لیکلی و چې کله دې مغولو ګرفتار کړ او جیل کې واچو دستار پټکي ته وایي دې کې د سردارۍ او د بادشاهۍ اصول لیکلي وو فراقنامه کتاب دی فراقنامه چې فراق جدایۍ ته وایي نو دا خوشحال بابا د جدایۍ کې لیکلی دی چې کله خپل وطن ورته ډېر رایاد او په هندوستان کې لرې پروت و فرقنامه کتاب دی فرقنامه کتاب کې د ډایلاګ دی او مکالمه ده د دوو څیزونو منځ کې چې یو توره ده او بل کلم دی د تورې او د کلم په منځ کې دا مکالمه ده د نظم کتابونه چې دي پویټري کتابونه دا اوس خو لکه کلیات دي چې ټول پکې راغلي دي که نه خو څلور حصو کې درسیم دي لکه قطعات دي قطعې دي رباعیات دي رباعیانې دي غزلیات دي غزلونه دي او د یو طرف ته چې کوم دی متفرقات دي چې نور پکې کوم څیزونه دي نو خوشحال بابا په ټولو باندې خپل کلم ازمایلی دی لکه مدح یې لیکلي دي او قصیدې به یې لیکلې قصیدې چې کله پښتنو جنګ وکړ نو هغې باندې به نظم لیکو خوشحال بابا اخلاقي شاعري هم کړې ده چې هغې کې لکه پښتنو ته د اخلاقو درس ورکوي نو د هغې اخلاقي شاعرۍ چې څه شعرونه دي نو هغې نه یو څو وړاندې کوو چې دروغ تر خولې وباسي کله خوله ده چې دروغ تر خولې وباسي کله خوله ده چې رښتیا تر خولې وباسي خلاقه بیا وایي که دې تمه د مخلوق ته در پرې کړه که دې تمه د مخلوق ته در پرې کړه بادشاهي دې مبارک شه که ګدای او د منت دارو که مرم په کار مې نه دي بابا وایي د منت دارو که مرم په کار مې نه دي که علاج لرمې راشي مسیحا هم او بل ځای کې وایي چې د خلکو نیکخوایي لرې په زړه کې چې د خلکو نیکخوایي لرې په زړه کې مبارک شه بادشاهي لرې په زړه کې او هر چې ستا د زړه رضا غواړه هغه کړه چې زړه دې څه وایي نه هغه وکړه هر چې ستا د زړه رضا غواړه هغه کړه خو چې زړه د چا خوږي وي هغه مه کړه او که نوم د حجاج اورې اورې نوم د نوشیروان که نوم د حجاج اورې اورې نوم د نوشیروان په عدل کافر ښه شو ظلم بس کړو مسلمان سر دې درومي مال دې درومي پت دې نه ځي سر دې درومي مال دې درومي پت دې نه ځي د سړي د چارې کل خوبي په پت ته لکه چې پت لاړ شي د بنده پروفایل او سټیټس خراب شي عزت خراب شي نو که مال او دولت د سره وي او ژوند دې وي نه هغه څه ژوند دي دغه شان چې علامه اقبال مونږ ته پته ده چې علامه اقبال خپله شاعرۍ کې شاهین یاد کړی دی بیا که نه
نو دا پوهان وایي چې علامه اقبال د شاهین او د باز دا کنسپټ د خوشحال د شاعرۍ نه اخیستی دی ځکه چې علامه اقبال د خوشحال نه انسپایر او خوشحال خان خټک کې وصیت و دا یې نظم لیکلی او د پښتنو طبیب به یې ورته ویل د پښتنو حکیم به یې ورته ویل د باز باره کې د خوشحال بابا یو څو شعرونه دي یاد دي لکه باز په لوی لوی ښکار زما نظر دی خوشحال بابا اصل کې د باز نه انسپایر وایي چې دا باز چې دی د باز دا خویونه پښتانه دې ځان کې دا راولي لکه باز په لوی لوی ښکار زما نظر دی نه چې ګرځي ګونګټ نیسي باد فرق یم بل شعر کې وایي نه مچ یم نه کارغه یم چې په کړو مړو ګرځم نه مچ یم نه کارغه یم چې په کړو مړو ګرځم یا باز یم یا شاهین یم په خپل کار مې زړه خورم دی او یو کتاب ده چې هغه وایي چې خوشحال بابا وایي چې نر زوی به بازي زوی هغه دی چې خوی د باز لري زوی هغه دی چې خوی د باز لري لوی لوی ښکارونه لوی لوی پرواز لري او نه خوی د چرګې نه خوی د زاغ لري نه خوی د چرګې نه خوی د زاغ لري چې ځان د غلو خوراک په ساز لري علامه اقبال خوشحال بابا د افغان شناس وایي خو یو ډېر غټ د انګریز په زمانه کې یو انګریز سکالر تېر شوی دی میجر راورډ پښتنو باندې کتابونه او دا څیزونه لیکلي وو هغه د خوشحال بابا د افغان شناس نه انسان شناس وایي ده وایي انسان پېژندلی و او وایي دی داسې و لکه شکسپیر او ګویډ دی د خوشحال بابا چې کومه مذهبي شاعري ده هغې کې یو څو شعرونه دي چې او حمد اولاد یو څو شعرونه دي لومړی د حمد هغه زه مدد غواړم له تا نه ای زما خدایه احده زه مدد غواړم له تا نه ای زما خدایه احده که مدد دې را سره وي چار به نشي زما بده او زه عاجز مری د تا یم ستا په فضل به تا ستایم زه عاجز مری د ستا یم ستا په فضل به تا ستایم ستا ثنا صفت به وایم څو زه توان لرم بې حده او د خوشحال ویل اومه دي د خوشحال ویل اومه دي لایق ستا د صفت نه دي ستا په فضل به بخیږي دا اومه ویل بې حده بل ځای کې نعت وایي نعت کې وایي د خدای عرفان مې خوش و په عرفان د محمد د خدای عرفان مې وشو په عرفان د محمد پاک د محمد پاک د سبحان د محمد او راشه نظر وکړه په طواها په یاسین باندې راشه نظر وکړه په طواها په یاسین باندې خدای دې صفت کړي په قرآن د محمد